السلام علیکم د افغان ټریډر چینل ممبرانو هیله لرم ټول به جوړ روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست او تر دې مهاله به مو دا مبارکه ورځ په خوشحالۍ سره پیل کړې وي. بالاخره د ټریډینګ درې میاشتني رایګان او پری کلاس لومړنی لیکچر دا چې له همدې ځای څخه زموږ د ټریډینګ سفر پیل کیږي او تاسو ته به له صفر څخه تر مسلکي کچې پورې د ټریډینګ اړوند تر ټولو مسلکي لارښوونې، تحلیلونه، لیکچرونه له صفر څخه تر مسلکي کچې پورې وړاندې کیږي تر څو تاسو ټول وکولی شئ په ټریډینګ مارکیټ کې له خپلو ستراتیژیو سره په مسلکي توګه باندې کار وکړي او وکولی شئ د دې مارکیټ څخه عاید ترلاسه کړئ. نو زموږ یوازینی هدف همدا ده چې تاسو وکولی شئ په ټریډینګ مارکیټ کې په مسلکي توګه باندې کار وکړئ او وکولی شئ د دې مارکیټ څخه عاید ترلاسه کړئ. نو زموږ لومړنی لایف سټریم چې هغه د بروکر اکاونټ جوړولو طریقه مو درته ښودلې وه، هلته چې تاسو څنګه کولی شئ په جست مارکیټ بروکر کې د ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ، وروسته KYC څنګه کمپلیټ کړئ، همدارنګه په ریل اکاونټ جوړ کړئ، ورسره څنګه بیرته یې څنګه له میتا ټریډر 5 یا هم میتا ټریډر 4 سره یې څنګه وصل کړئ. دا طریقه مو درته لومړني لایف سټریم کې سټیپ بای سټیپ ښودلې وه چې نن ورځ زموږ دوهم لایف دی چې دوهم لایف مو د ټریډینګ پیژندنه ده. یا دلته به ټریډینګ پیژنو چې ټریډینګ څنګه یو مارکیټ ده، څنګه یو بازار ده، کومه طریقه کولی شو موږ په دې مارکیټ کې کار وکړو، هدف څه دی د ټریډینګ مارکیټ. نو دا به ټول انشاءالله همدې ویډیو کې تاسو ته سټیپ بای سټیپ وړاندې کوم تر څو تاسو ټریډینګ په ښه توګه باندې وپېژنئ. ښه راځو ټریډینګ پیژنو چې ټریډینګ څه ته وایي. د ټریډینګ لغوي معنا چې ده یعنې که لنډې تعریف کړو یعنې تجارت. ټریډینګ یعنې تجارت، خو له عادي بازارونو سره یې فرق په څه کې دی؟ ټریډینګ چې دی یوازې په آنلاین بڼه باندې ترسره کېږي، یوازې په آنلاین توګه باندې ترسره کېږي، او عادي بازارونه چې دي هغه کې موږ په فزیکي توګه باندې اخیستل او خرڅول کوو. یعنې هلته باید فزیکي شتون ولرو، فزیکي باید حاضر واوسو یا په حضوري توګه باندې موږ هلته بای او سیل کوو. ولې په ټریډینګ مارکیټ کې موږ یوازې په آنلاین بڼه باندې کولی شو د بای او سیل وکړو، یعنې یوازې په آنلاین توګه باندې کولی شو په دې مارکیټ کې کار وکړو. نو ټریډینګ چې دی یو تجارت ده، یعنې اعظم یو لنډ تعریف یې درته وایم چې ټریډینګ موږ څنګه تعریف کولی شو. مثلا د یو مالي څیز یا یو مالي شتمنۍ هغه که هر شی په ټیټ قیمت کې اخیستل، وروسته په جګ قیمت کې خرڅول، یعنې د قیمت له بدلون څخه ګټه ترلاسه کول، دې ته وایي ټریډینګ. سمپل تعریف دی، یعنې د یو مالي څیز په ټیټ قیمت کې اخیستل، وروسته په جګ قیمت کې خرڅول، یعنې د قیمت له بدلون څخه ګټه ترلاسه کول، دې ته وایي ټریډینګ. همدارنګه دوهم اپشن کې راغلی چې د ټریډینګ هدف څه دی. دا خو انشاءالله ټولو ته واضح ده چې د ټریډینګ هدف څه دی، یعنې ګټه ترلاسه کول، یعنې عاید ترلاسه کول. تاسو چې کله دې مارکیټ ته راځئ نو ستاسو یوازینی هدف همدا ده چې تاسو وکولی شئ د دې مارکیټ څخه عاید ترلاسه کړئ، د دې مارکیټ څخه ګټه ترلاسه کړئ، پرافټ ترلاسه کړئ. نو د ټریډینګ هدف هم همدا دی. همدارنګه بازار څه شی دی؟ چې بازار څه ته وایي، یعنې مارکیټ څه ته وایي. مارکیټ هغه ځای دی چې موږ هلته بای او سیل کوو، یعنې اخیستل او خرڅول کوو، د قیمت له بدلون څخه ګټه ترلاسه کوو. زه یو ساده مثال در کوم، د عادي بازارونو یو مثال در کوم. مثلا تاسو موبایل فروشي ته لاړاست، هلته یو موبایل په 50 افغانۍ باندې واخیستل، وروسته له موبایل فروشي نه چې راوتې بل موبایل فروشي ته ځئ یا بل ځای ته ځئ یا په خپل ملګري باندې خرڅوئ یا په کوم دوست باندې بېرته خرڅوئ، په 14,000 افغانۍ باندې خرڅوئ. په 15 دې اخیستی و، په 14,000 افغانۍ باندې دې خرڅ کړو، $10 د قیمت بدلون رامنځته شو، $10 تا ته ګټه پاته شوله، یعنې د قیمت بدلون هم رامنځته شو، تا ته ګټه هم پاته شوله، اخیستل دې هم وکړو، خرڅول دې هم وکړو. بس دا شو بازار. قیمت له بدلون څخه دې ګټه ترلاسه کړه، 1000 افغانۍ ته پرافټ پاته شو، ګټه پاته شو، دا د قیمت بدلون شو، ګټه دې هم ترلاسه کړه. اوس راځو ټریډر څوک ده؟ سیم لکه بازار. ټریډر هغه کس ته وایي چې هغه په بازار کې بای او سیل کوي، یعنې اخیستل او خرڅول کوي. ته یو ټریډر یې، بازار ته راځې، مثلا بیټ کوین در واخله. مثلا تاسو دلته عملي مثال درته وښیم، صبر راځم بیټ کوین کې او عملي مثال ته وښیم. راځم ویکلی ټایم فریم ته راځم. ویکلی ټایم فریم ته چې راغلو، مثلا نو ویکلی ټایم
نو ویکلی ټایم فریم ته چې کله راغلو اوس دلته تاسو د بیټکوین مثال درکوم دلته تاسو کتلی شئ مثلا د بیټکوین قیمت دلته په څو کې تاسو کتلی شئ دلته لري کوم لاندې ځای تاسو کتلی شئ د بیټکوین قیمت په مثلا $80,000 وبوله ښه $80,000 کې د بیټکوین قیمت ده راځم یو پوزیشن ورباندې اخلم 80,000 افغانۍ کې البته ډالر کې د بیټکوین $80,000 کې بیټکوین واخیستل کله چې مې $80,000 کې بیټکوین واخیستل نو د بیټکوین قیمت تر څو ډالر پورې لاړ تر $1,60,000 پورې لاړ تاسو کتلی شئ ما دلته $80,000 کې بیټکوین واخیستل هولډ مې په ځان سره مې وساتل کله چې مثلا $1,60,000 ته وختل یا ورسېدل نو دلته د قیمت بدلون هم رامنځته شو که نه بیټکوین هم خیستل یعنې اخیستل هم وشو د قیمت بدلون هم رامنځته شو بېرته رالم په $1,60,000 مې وپلورل یا مې خرڅ کړو نو دلته د قیمت بدلون هم رامنځته شو سیل مې هم وکړو بای مې هم وکړو وروسته سیل مې هم وکړو نو ټول شیان کوم څه چې مونږ ویل هغه ټول ترلاسه شو دلته مې اخیستل وکړل دلته مې بېرته خرڅول وکړل د قیمت بدلون هم رامنځته شو ګټه مې هم ترلاسه کړه نو دا شو د بازار د قیمت بدلون او دا شو د ټریډر هدف او همدارنګه دا شو ټریډر هغه د ټریډر هغه کس ته وایي چې بازار کې بای او سیل کوي منځ ټریډر دلته مې بای کړو دلته مې سیل کړو ګټه مې ترلاسه کړه که نه $1,60,000 په $80,000 کې مې اخیسته په $1,60,000 مې هولډ کړل او $80,000 ماته پرافټ پاتې په یو بیټکوین کې نو دلته مې اخیستل وکړه دلته مې خرڅول وکړه ګټه مې هم ترلاسه کړه نو دې ته وایي ټریډر یعنی په بازار کې بای او سیل کوي ټریډر هغه کس ته وایي چې په بازار کې بای او سیل کوي همدارنګه راځم اوس ټایپس اف ټریډر ته وایي چې څو ډوله باندې موږ ټریډ کولی شو مارکیټ کې ټریډ وکړو دلته راځم تاسو ته سټیپ بای سټیپ درته ښیم چې موږ په څو طریقو باندې کولی شو بازار کې ټریډ وکړو سکالپر ټریډر یعنی سکالپر ټریډر هغه ټریډر ته وایي چې د هغه معاملات تر دقیقو پورې نه اوړي یعنې د هغه معاملات چې د څو دقیقو لپاره جریان لري مثلا 5 دقیقې 7 دقیقه 3 دقیقې 10 دقیقې 15 دقیقې 20 دقیقې ولې هغه معاملات چې د هغه د څو دقیقو په جریان کې تړي هغه ګټه یې که تاوان یې د هغه معاملات تر څو دقیقو زیات جریان نشي موندلی مثلا 1 منټ ټایم فریم ته راځم زه ګولډ ته راځم زه ګولډ ته راځم تاسو ته مثال درکړم په ګولډ باندې زه اوس مهال پوزیشن هم لرم بلکل پرافټ کې هم یم راځم دلته تاسو مثال درکوم مثلا یو دقیقې ټایم فریم ده ښه 1 منټ ټایم فریم کې مثلا ما دلته بیټکوین واخیستل ښه البته طلا ده ښه دلته پوزیشن واخیستل سیل پوزیشن واخیستل که نه تاسو کتلی شئ دلته ما یو سیل پوزیشن واخیستل سیل پوزیشن واخیستل ټیپي مې همدا ځای ده د دې کنډل لوی چې دی دا زما ټیپي ده ښه دلته ما پوزیشن واخیستل څو دقیقې راځي که څو کنډل دي هر یو کنډل چې دی 1 دقیقې دی یعنې هر کنډل چې تشکیلېږي 1 دقیقې دی تر 1 دقیقې زیات نه دی راځم څو کنډل درته تشکیل شوي 1 کنډل 2 کنډلې 3 کنډلې 4 کنډلې 5 کنډلې 6 کنډلې 7 کنډلې 8 کنډلې یعنې په 8 کنډله کې یا هم د 8 دقیقو په جریان کې هغه زما ټیپۍ هیډ شوه یعنې کوم پوزیشن چې ما اخیستی ولو د 8 دقیقو په جریان کې هیډ شو دې ته وایي سکالپ ټریډینګ چې د څو دقیقو په جریان کې ته خپله معامله وتړې همدارنګه ډے ټریډر کوم ټریډر ته وایي ډے ټریډر هغه ټریډر ته وایي چې د ورځې په جریان کې خپل پوزیشن کلوز کړي یعنې هغه پوزیشن چې دا کولی شي کېدای شي یوه ورځ هم دوام وکړي مثلا سهار د بای وکړو ماښام یې خرڅ کړه مثلا سهار د بای وکړو د شپې په 12 بجې یې خرڅ کړه یعنې هغه پوزیشن چې ده هغه یې د ورځې په جریان کې کلوز کوي یعنې د هغه پوزیشن چې ده یې تر یوې ورځې پورې زیات وخت نه نیسي راځم 15 دقیقې ټایم فریم ته یو مثال درکوم نو تر څو تاسو خو پوه شئ سمه ده راځم یو ساعته ټایم فریم ته راځم دلته خو مارکېټ داسې ده چې دلته راسم دومره زیات ګډوډي نه وي پکې دلته رالمه مثلا مارکېټ چیرې اوپن شوی دلته اوپن شوی ده ښه دا مارکېټ اوپن دا کوم 42 کنډل چې تاسو د مارکېټ اوپن شوی تاسو کتلی شئ د خپله همدا خطونه چې دا ټول مارکېټ اوپن دلته مارکېټ اوپن شوی د ما پوزیشن ورباندې اخیستی سیل پوزیشن مې اخیستی ښه دا د مارکېټ اوپن شو ما سیل پوزیشن واخیسته تقریبا 2:30 بجې دي د شپې یا 2:30 بجې د شپې دي پوزیشن مې واخیسته
هولډ مې کړ ځان سره 2:30 بجې د شپې مې پوزیشن اخیستی ښه مثال در کوم په 2:30 بجې د شپې مې پوزیشن اخیستی تقریبا هولډ مې کړ نیویا سیشن ته اوپن شوی دی نیویا سیشن په 6 بجې باندې اوپن کېږي د افغانستان ټایم باندې راله په 6 بجې باندې مې د خپل پوزیشن کلوز کړو څو ساعته دوام وکړ تقریبا 14 ساعت نه پوهېږم که 12 ساعته هغه زما پوزیشن چې و دوام یې وکړ یعنې د څو ساعتونو لپاره هغه زما پوزیشن چې و اوپن ولو نو ډے ټریډر هغه ټریډر ته وایي چې هغه خپل پوزیشن د ورځې په جریان کې کلوز کړي مثلا ما د شپې په 2 بجې باندې سیل پوزیشن اخیستی و د ورځې په البته د ماښام په 6 بجې باندې مې کلوز تقریبا 14 ساعته سپیس یا فاصله تر منځ راغله نو د ورځې په جریان کې مې خپل پوزیشن کلوز کړو د پوزیشن نه خارج شولم زما پوزیشن چې ده د یوې ورځې پورې زیات وخت نه نیسي نو دې ته وایي ډے ټریډر ډے ټریډر هغه ټریډر ته وایي چې د ورځې په جریان کې خپل پوزیشن کلوز کړي همدارنګه سوینګ ټریډر سوینګ ټریډر کوم ټریډر ته وایي سوینګ ټریډر هغه ټریډر ته وایي چې د هغه معامله چې ده تر څو ورځو پورې دوام کېدای شي مثلا تر 2 ورځې پورې هم کېدای شي تر 3 ورځو پورې هم کېدای شي تر 4 ورځو پورې هم کېدای شي تر 5 ورځو پورې هم کېدای شي حتی د یوې هفتې لپاره هم کېدای شي نو ډے ټریډر البته سوینګ ټریډر هغه ټریډر ته وایي چې د هغه معاملات په څو ورځو پورې دوام کولی شي زه دلته مثال درکوم تقریبا ډېر ټایم تیم که نه مثلا لازم د مۍ په اووم باندې پوزیشن واخله ښه باید پوزیشن واخله ښه مثال درکوم ترڅو تاسو کوم د مۍ څوم تاریخ د اووم تاریخ ده ښه مثال درکوم دلته اووم تاریخ باندې رانه پوزیشن مې واخیسته د مۍ په اووم تاریخ باندې پوزیشن مې واخیستل د مۍ په څوم تاریخ باندې مې کلوز کړو نو هر کنډل چې دلته دا ډېلی ټایم ټیم ده ښه هر کنډل چې ده یوه ورځایي کنډل یعنې ورځنی کنډل هر کنډل چې ده ورځنی کنډل یعنې د یوې ورځې لپاره هغه کنډل کلوز شوی ده په یوه ورځ جریان کې کنډل کلوز شوی ده یعنې دلته چې هر کنډل تشکیل شوی یوه ورځ ورځنی کنډل دی یعنې دلته تاسو کتلی شئ دلته هر کنډل چې ده ورځنی کنډل دی یعنې هر یو کنډل یوه ورځ کنډل یعنې ورځنی کنډل ساده یې درته وایم نه پوهېږم نور څومره ساده درته وایم خو هر کنډل چې ده یو ورځنی کنډل ده تاسو کتلی شئ ما په اووم تاریخ باندې پوزیشن واخیسته راغلم په څوم تاریخ باندې مې بېرته تر څوم تاریخ مې هولډ کړی و اووم تاریخ 11 14 15 15 تاریخ باندې مې د خپل پوزیشن کلوز کړم څو ورځې په منځ کې راغلې یوه ورځ 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې 6 ورځې 6 ورځې هغه زما پوزیشن چې و اوپن پاته و دلته مې خپل هدف ترلاسه کړ پوزیشن مې کلوز کړ د 6 ورځو لپاره هغه زما پوزیشن چې و اوپن پاتې شوی و نو سوینګ ټریډر هغه ټریډر ته وایي چې د هغه معاملات تر څو ورځو پورې دوام وکړي یعنې د یوې ورځې لپاره د 2 ورځو لپاره د 3 ورځو لپاره یا هم زیاته دې ته وایي سوینګ ټریډر ورپسې چې ده لانګ ټرم انویسټر یعنې اوږدمهاله ټریډر اوږدمهاله ټریډر هغه ټریډر ته وایي چې د هغه معامله د څو میاشتو لپاره کېدای شي دوام وکړي یا د څو کلونو لپاره کېدای شي دوام وکړي نو دا چې د اوږدمهاله سرمایه ګزار دی یعنې اوږدمهاله ټریډر ده د هغه هر پوزیشن چې د څو میاشتو لپاره کېدای شي دوام وکړي د څو کلونو لپاره کېدای شي دوام وکړي نو زه دلته مثال درکوم مثلا دا چې دا میاشتنی ټایم فریم دی یعنې هر کنډل چې دا یوه میاشت ده هر کنډل چې تاسو دلته وینئ هر کنډل چې دا یوه میاشت ده مثلا دا کنډل یوه میاشت ده دا کنډل مې یوه میاشتنی دی دا کنډل مې یوه میاشتنی دی دا کنډل مې یوه میاشتنی دی نو راله ما تقریبا په 2015 کال کې ما دې پوزیشن کې انټرای وکړله کله چې مې 2015 کال کې په دې پوزیشن کې انټرای وکړله نو تر څو پورې مې هولډ کړی ولو 2015 کال کې مې انټرای وکړه تقریبا په 2024 کال کې دې پوزیشن څخه زه ووتلم کلوز مې کړ تاسو کتلی شئ فرض کړئ 2024 د دې پوزیشن څخه ووتم 15 کې مې انټرای کړی وله 24 کال کې نه ووتلم یعنې یو کال هغه زما پوزیشن چې اوپن پاته شوی و یعنې د یو کال لپاره زما پوزیشن دوام کړی و کېدای شي د څو کلونو لپاره هم کېدای شي تاسو پوزیشن دوام وکړي د څو میاشتو لپاره هم کېدای شي تاسو پوزیشن دوام وکړي مثلا دلته زه یو کلن ټایم فریم ته راځم تر څو تاسو پوه شئ ښه دا هر کنډل چې ده یو کال دوام دی یعنې یو کلنی کنډل د هر کنډل تقریبا یو کال دوام کوي یا هر کنډل چې ده د یو کال په اوږدو کې کلوز شوی دی دا هر کنډل یو کلن کنډل تاسو کتلی شئ یو کلن کنډل یو کلن کنډل یو کلن کنډل یو کلن کنډل دا ټول کلني کنډلونه دي دا د یو کال په جریان کې دغه کنډلونه کلوز شوي مثلا زه راځم دلته مې پوزیشن واخیسته دا لانګ ټرم انویسټر یعنې د اوږدمهاله سرمایه ګزار مثال ده ښه یو پوزیشن یې واخیسته مثلا
دوم کال کې مې واخیستل. تاسو کتلی شئ دلته تقریبا په 2015 کې په 2015 کال کې ما یو پوزیشن واخیستل، هولډ مې کړ تقریبا تر 2 کاله پورې. تاسو کتلی شئ تر 2020 کال پورې مې هولډ کړی و د ځان لپاره. دا پوزیشن چې ما په 2014 کال کې اخیستی و، یا هم مثلا بیټ کوین د حساب مثلا بیټ کوین ما په 2014 کال کې اخیستی ولو، تر 2020 کال پورې مې هولډ کړی و د ځان لپاره. کله چې 2020 کال کې مثلا د بیټ کوین قیمت تر $10,000 پورې نه پوهېږم که $15,000 په دې شاوخوا سایکل کې ګرځېدلو، غالم همدې قیمت کې مې کلوز کړو. یعنې د شپږو کلونو لپاره هغه بیټ کوین چې ما د ځان لپاره هولډ کړی ولو، یعنې پوزیشن مې اخیستی ورباندې د شپږو کلونو لپاره هغه پوزیشن چې دوام یې کړی و. د شپږو کلونو په جنګ ما خپل پوزیشن کلوز کړ، له بازار څخه مې پرافټ ترلاسه کړو، بیټ کوین مې سیل کړو. نو دې ته وایي لانګ ټرم انویسټ، یا اوږدمهاله سرمایه ګزار. د ټریډر هدف خو بالکل مخکې مې درته یادونه وکړه چې دلته مې درته یادونه وکړه ټریډر څوک ده، همدارنګه د ټریډینګ هدف څه دی. د ټریډر هدف همدا دی چې د بازار څخه ګټه ترلاسه کړي، پرافټ ترلاسه کړي، عاید ترلاسه کړي. تاسو هر یو چې دې بازار ته ځئ، ستاسو یوازینی هدف همدا دی چې تاسو وکولی شئ دې بازار څخه ګټه ترلاسه کړئ.